د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو سلام پر تاسو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د ملي عوامي ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون له غرمې مخکې په ګډه د ننګرهار ولایت په مرکز د جلال آباد په ښار کې د آسیا د جنوب د سیمې د ستر مبارز او آزادي غوښتونکي خان عبدالغفار خان د مزار د مرکز د بیا رغونې کار پرانیست. د جلال آباد په ښار کې د افغانستان ولسمشر او ملګري پلاوي ته د ننګرهار ولایت د ګڼ شمېر مشرانو، مخورو، د مشرتابه هیئت د غړو او د دغه ولایت د والي لخوا هرکلی وویل شو او یو شمېر ماشومانو د ګلانو د ګېډیو په وړاندې کولو سره د ننګرهار ولایت ته د خپل ولسمشر ورتګ ته ښه راغلاست ووایه. سبکان مسئولی مکتبوت زی درس واید شوم سمفیه شاور شب السلام علیکم زیتون شی امیر بیر بچو رو جو دبر السلام علیکم السلام علیکم سلام سلام بخیر شور کار کامرا سلام شوم سفر قال بخیر بخیر شوم سفر بخیر سرشن جور بخیر خدای جرام بخیر راست بخیر آقای دیر خوشحال است خدای جرام السلام علیکم بسنگ سرشن بخیر شروع بجور بخیر آقای خدای جرام السلام علیکم سلیم ارشاد سمشن بخیر. په پیل کې د هیواد ولسمشر او اسفندیار ولی خان د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د خان عبدالغفار خان د مزار د مرکز د بیا رغونې کار پرانیست. بیا په داسې حال کې چې بیگم نسیم ولی خان هم ورسره به د هیواد ولسمشر او اسفندیار ولی خان د پاچا خان مزار ته لاړل. د هغه په مزار د ګلو ګېډۍ کېښودې او د سیمې د دغه ستر مبارز پاک روح ته دعا وکړه. وروسته د هیواد ولسمشر د ننګرهار د خلکو په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د جلال آباد ښار د شاهي ماڼۍ په بڼ کې جوړه شوې وه.
په دې ستره غونډه کې لومړی د ننګرهار والي ګل اغا شیرزوی خبرې وکړې او د جلال آباد ښار ته د هېواد د ولسمشر او د ښاغلي اسفندیار ولي خان ورتګ ته د ښه راغلاست د ویلو په ترڅ کې د خان عبدالغفار خان د مزار د مرکز جوړولې د ډیورند د کرښې د دواړو لورو د افغانانو د ملي یووالي او پیوستون مرکز وباله. شیرزوی د خان عبدالغفار خان هغو سترو کارنامو ته په اشارې سره چې د ازادۍ غوښتونکي او د نه تشدد د مبارزې په لاره کې کړي دي وویل د خان عبدالغفار خان نوم به د تاریخ په زړه کې د تل لپاره ځلانده وي. د څرګنده کړه چې دغه مرکز به د ډیورند د کرښې دواړو غاړو د قومونو ترمنځ د پیوستون د کړۍ په توګه د دوستانه اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي. وروسته د کابل والی او د هېواد جهادي شخصیت حاجي دین محمد خبرې وکړې او نه تشدد یې د خان عبدالغفار خان د مبارزو اصلي فلسفه او زړی وباله. د وویل موږ د خان عبدالغفار خان د لارې پیروان یو، موږ په نه تاوتریخوالي باور لرو او له دې لارې خپل هدف ته رسیږو. حاجي دین محمد ننګرهار د امن کور وباله او څرګنده کړه چې خان عبدالغفار خان په دې مسئلې باندې په پوهېدو سره سپارښتنه کړې وه چې مزار په ننګرهار کې جوړ شي. د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو کې وروستۍ ناارامۍ وغندلې او ویې ویل چې د ډیورند د کرښې دواړو غاړو خلک د تاوتریخوالي او تروریزم مخالف دي. دوی د سولې او ترقۍ غوښتنه کوي. په دې وینا کې دین محمد د خان عبدالغفار خان د مزار په مرکز کې د د اکاډمۍ د جوړولو غوښتنه وکړه او د ننګرهار پوهنتون او د پېښور پوهنتون ترمنځ نږدې اړیکې د دواړو مرکزونو لپاره د علمي فرهنګي چارو په پراختیا کې مهمې وبللې. دغه راز حاجي دین محمد د دواړو هېوادونو د دولتونو لخوا د ډیورند د کرښې دواړو لورو اوسیدونکو ته د ویزې د لرې کولو غوښتنه وکړه. حاجي دین محمد ننګرهار د خان غفار خان د روښان اندو مبارزو مرکز وباله او وی ویل چې د هم په دې ځای کې مبارزه کړې ده او په همدې ځای کې ښخ کړی شوی دی. وروسته د هزاره خلکو د شورا رئیس سناتور سلیمان یاری خپله وینا واوروله او غفار خان یې د سیمې د ویاړ په توګه وباله او د مبارزې په حقه وبللې. د څرګنده کړه د هغو کسانو نومونه په تاریخ کې د تل لپاره پاتې کیږي چې د بشریت د ازادۍ او سوکالۍ لپاره هلې ځلې کوي. د هزاره خلکو د شورا رئیس د امنیت ټینګښت د خلکو او دولت ګډې هلې ځلې وبللې او وی ویل باید موږ ټول د خپل منتخب جمهور رئیس ترڅنګ راټول شو او د امنیت د ټینګښت، ملي یووالي او د تروریزم او نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره په ګډه هڅه او هاند وکړو. وروسته د پاکستان د ملي عوامي ګوند مشر اسفندیار ولي خان د خبرو په ترڅ کې د خان عبدالغفار خان د مزار د مرکز د بیا رغونې په خاطر قدرداني وکړه او وی ویل د هر څه نه اول خو زه د حاجي صاحب د دین محمد صاحب بیا